سلامونه او احترامات ملګرو، هیله لرو جوړ به یاست. ما تازه د ښاغلي حنیف الرحمن سره یوه مرکه ترسره کړه. په دې مرکه کې په ډېرو ژورو تخنیکي موضوعاتو باندې وغږېدلو، لکه ماشین لرنینګ یا د یو ماشین روزل څه دي، څنګه دي، په عین حال کې د پښتو ژبې د کامن وایس موزیلا دغه اوسنۍ هڅه څومره مؤثره ده، چې اړتیا ده په کوم حد کې یو، او د پښتو ژبې لپاره نور ټکنالوژیکي بنسټونه او اساسات لکه د پښتو ژبې کورپس موجودول، متنونه او ټکسټونه په پراخه کچه، یعنې 2 3 5 پاڼې نه میلیونونه پاڼې، او تر دې ورهې خواته په ځینو نورو مسایلو لکه د پښتو ژبې ټوکنایزیشن او ارتوګرافي او د نړیوال فونیټکس په اساس باندې ازادې ډکشنریانې او ځینې نورو مسایلو باندې غږېدلي یو. مرکه وګورئ، حتما به مو خوښه شي.